السلام علیکم ناظرین د نننۍ ورځ اهمترین ویلوګ سره زه یم اعجاز یوسفزی. کتونکو په ننني ویلوګ کې به زه ذکر کوم د شام او د بشار الاسد. بشار الاسد اگر چې شام پرېښودی دی او په روس کې هغه پناهګزین شوی دی، هلته یې پناه اخیستې ده، خو د هغه د عیاشۍ قصې اوس مخې ته راغلي دي. یو شمېر مطبوعاتي ادارې په خپلو رپورټونو کې وایي چې بشار الاسد په روس کې موجود دی، خو هغه د دې نه وړاندې په مختلف کارپوریشنز کې او دغه رنګ یو شمېر نورو کمپنیو کې چې کوم دی هغه حصدار دی او هغه د اربو مالیت چې کوم دی مالک دی. د هغه په اړه ویل کېږي چې بشار الاسد تقریبا 2 ارب ډالر چې کوم دی مال لري او د هغه چې کوم دولت دی هغه په مختلفو ملکونو کې، لندن کې او دغه رنګ چې کوم دی په یو ای کې او یو شمېر نور ملکونو کې چې کوم دی د هغه کاروبار او دولت چې کوم دی خور ور پروت دی. کتونکو د بشار الاسد د عیاشۍ به زه لږ ذکر وکړم چې هغه موجوده وخت د 2 ارب ډالرو چې کوم دی مالک دی. دا په اسان حساب سره پاکستاني روپۍ چې کوم دی 15 ارب روپۍ جوړیږي. زه به لږ ذکر وکړم چې پاکستان د 1 ارب ډالر دپاره د 1 ارب ډالر قرضې لپاره آی ایم ایف ته مینتونه کوي او آی ایم ایف کوي کله ورته وي چې بجلي ګرانه کا، کله ورته وي چې ګیس ګران کا پاکستان ته وي، کله ورته سوي کله ورته سوي، صرف او صرف د 1 ارب ډالر لپاره د یو کال لپاره. نو د په دې وخت کې بشار الاسد چې کوم دی هغه د 2 ارب ډالرو مالک دی. د دې نه علاوه د هغه ښځه اسما اسد چې کوم ده هغه هم د خپل عیش او عشرت لپاره ډیره زیاته مشهوره وه. تقریبا د زرګو ډالرو چې کوم دی د هغې اډرز اوس هم پینډینګ دي او هغه چې کوم دی د مال و زر او دغه رنګ د سرو زرو او د امارتونو او د محلاتو شوقنه ښځه وه. دغه چې کوم وه اسما اسد د بشار الاسد چې کوم ښځه ده دا برطاني نژاد ده او دا تقریبا په کال 2002 کې یا په کال 2003 کې چې کوم دی د بشار الاسد سره د دې واده شو. کتونکو د بشار الاسد د غیر ملکي جایدادونو تفصیلات چې کوم دي د دې نه وړاندې هم مخې ته راغلي دي. څنګه چې ستاسو په علم کې ده کال 2014 کې پناما پیپرز چې راغله، کوم ته چې موږ په اورفیام کې پناما لیکس وایو، په هغې کې څنګه چې تاسو پته ده د میاں نواز شریف صاحب د لندن د جایدادونو ذکر شوی دی. دغه رنګ د دنیا چې څونه سربراهان دي د هغوی ذکر شوی دی. د ولادیمیر پوټن د جایدادونو په دې کې ذکر شوی دی. په دې کې د بشار الاسد د جایدادونو ذکر هم شو او ویل کېږي چې بشار الاسد تقریبا په مختلف ملکونو کې آفشور کمپنۍ لري، آفشور اکاونټس لري او په هغې کې چې کوم دی ملیونز اف ډالر چې کوم دی پراته دي. زه به لږ ذکر وکړم چې تقریبا 13 کاله دوران بشار الاسد په روس کې تقریبا 20 محلات اغستې دي، یعنی 20 اپارټمنټس یې اغستې دي، خو دغه اپارټمنټس په هیڅ صورت د یو محل نه کم نه وي او د هغې مجموعي قیمت چې کوم دی 10 میلیون ډالر دی. په عام الفاظو کې به ذکر وکړم چې په روس کې چې کوم بشار الاسد جایدادونه اغستې دي، 20 اپارټمنټس یې اغستې دي، هغه د پاکستاني روپو کې تقریبا 9 ارب روپۍ جوړیږي. هم دا وجه ده چې بشار الاسد د عیش و عشرت زندگی چې کوم دی په ماسکو کې تیروي. اگر چې هغه حکومت ختم شوی دی خو باقي عمر یې داسې ښکاري چې هغه به په عیش و عشرت کې د هغه بچي او ښځه چې کوم دی هغه په ماسکو کې تیر کړي، ځکه چې ماسکو زموږ د جنوبي ایشیا یا چې کوم د سنټرل ایشیا هیوادونه دي یا چې کوم میډل ایست دی د هغې په نسبت چې کوم دی ډیر زیات پرامن ښار دی. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې د روس نایب وزیر خارجه دا بیان ورکړی دی چې روس په غیر معمولي صورتحال کې د ضرورت مطابق فیصلې کوي او اقدامات کوي. همدغه وجه وه چې هغه بشار الاسد ته یعنی روس چې کوم دی بشار الاسد ډیر په مخفوظ طریقې سره ریسکیو کړی دی او ماسکو ته رسولی دی. زه به لږ ذکر وکړم چې په یو سوال په جواب کې د روسي نایب وزیر خارجه بیان یعنی په هغه باندې دا سوال وشو چې آیا د جرمونو عدالت چې کوم دی یعنی د جرمونو عالمي عدالت چې کوم دی هغې ته به تاسو بشار الاسد حواله کړی او که نه، ځکه چې په دنیا کې اوس دا ډسکشن کیږي، دا بحث مباحثه کیږي چې وروسته بشار الاسد چې کوم دی د جرمونو عالمي عدالت ته حواله کړي چې د هغه سره احتساب وکړی شي. نو په هغې باندې هم د روس پوزیشن مخې ته راغلی دی. هغوی دا وایي چې موږ په هیڅ صورت بشار الاسد دغه عدالت ته نشو حواله کولی، ځکه چې روس د عالمي عدالت چې کوم کنونشن دی یعنی د کوم کنونشن لاندې چې دا عدالت جوړ کړی شوی دی په هغې کې روس نه دی شامل، د هغې سیګنیچر یې نه دی، یعنی په هغې معاهده باندې روس په اسانو الفاظو کې دستخط نه دی کړی. نو یعنی روس د دې خبرې ته مجبور نه دی چې هغې بشار الاسد د جرمونو عالمي عدالت ته ورکړي. زه به لږ ذکر وکړم چې حماس هم د شام کې چې کوم حیات تحریر الشام چې کوم دی چا چې په شام کې د بشار الاسد د حکومت تخته نسکور کړې وه، د هغوی چې کوم ویکټري ده په هغې باندې حماس ډلې ریاکشن راغلی دی او دی ویلکم کړی دی چې بهی تاسو ډیر زیات ښه کار کړی دی.
او دی ورته ویلي دي چې یعنې حماس ډلې دا دریځ خپل کړی دی چې څنګه روسي عوامو د فلسطیني عوامو حمایت کړو نو دوی امید لري چې د تحریر الشام زیر قیادت چې کوم شام جوړیږي شامي حکومت جوړیږي نو هغوی به هم د حماس او د هغوی چې کوم مشکلات دي د حماس په دې مد کې به د دوی سره مرستې جاري ساتي. دغه رنګه اسلامي جهاد چې کوم دی هغوی هم چې کوم دی سټیټمنټ جاري کړی دی او د شامي سنیان چې کوم دی او د هغوی چې کوم حالیه ویکټري ده په هغې باندې د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. ویلي دي چې دا ملک په یعنې شامي ولس په د فلسطینیانو مدد هم د مخکې په شانته جاري ساتي. کتونکو حماس په اول ځل چې کله په کال 2011 کې یعنې 2011 کې د بشار الاسد حکومت خلاف چې کله سیول وار شروع شو او د خلاف مختلف ګروپونه راوچت شو نو په هغې کې حماس ډلې چې کوم دی په باقاعده توګه د هغه مزاحمتي تنظیمونو چې کوم دی تایید کړو ویلو چې دا بالکل صحیح کار کوي د بشار الاسد خلاف چې کوم دا سیول وار شروع دی حماس ډلې د دې حمایت کړو ځکه چې د دې مثال به زه تاسو ته داسې پیش کړم چې حماس یو سني ډله ده او د بشار الاسد خلاف چې کوم تحریک او مزاحمتي تنظیمونو هغه هم سني چې کوم دی سني سیکټو. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې حماس د اخوان المسلمین نظریاتي تړاو لري اخوان المسلمین سره نظریاتي لګاو لري. هم دغه وجه ده چې کله په کال 1982 کې 1982 کې د بشار الاسد پلار خلاف چې کوم حما خار کې اخوان المسلمین روچت شول نو د هغوی خلاف حافظ الاسد ډیر بروټ فورس یعنې د طاقت ډیر استعمال وکړه او تقریبا 15 زره خلک چې کوم دی په دغه اپریشن کې په حق ورسېدل. تقریبا د 80 پورې جماعتونه شهیدان شول 4 پورې چرچونه د عیسایانو عبادتګاهانې چې کوم دی هغه ړنګ کړی شولې او دغه رنګ 1 لاک پورې خلک چې کوم دی نورو سیمو ته هغوی په کډه کولو باندې مجبوره شول. همدا وجه ده چې حماس د بشار الاسد سره نظریاتي اختلاف د دې وجه هم لري ځکه چې اخوان المسلمین سره د حماس ډلې نظریاتي لګاو چې کوم دی د وړاندې نه موجود دی ځکه چې دا دواړه تنظیمونه سنیان دي. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې یو بل اهم ټویسټ چې کوم دی کله مخې ته راغی په کال 2002 کې یعنې 2002 کې مخې ته راغی امریکې دا الزام ولګاوه چې بشار الاسد په فلسطین کې د حماس ډلې دغه رنګ په لبنان کې د حزب الله ډلې او د اسلامیک جهاد چې کوم دی د دوی مرستې کوي. نو داسې معاملات مخې ته راځي یعنی چې کوم د حماس او د بشار الاسد د حکومت تعلقاتو دا په مختلفو ادوارو کې د اتار چړاو ښکار شو. په یو دور کې چې کوم دی حماس مخالفت کړي د بشار الاسد نو په بل دور کې چې کوم دی بشار الاسد د حماس ملګرتیا کړي. اوس هم خلک دا وایي چې په کومو علاقو باندې تحریر الشام قبضه کړې ده نو دا علاقې چې کوم دی په میس کې راځي د عراق او د ایران چې کوم پروکسیز دي د حزب الله ته چې کوم لارې ځي هغه په لاره کې چې کوم دی دغه علاقې راځي نو دغه سني ګروپس چې کوم دی دغه لارې قبضه کړي دي دغه علاقې قبضه کړي دي. نو ایران له ممکن نه ده چې حزب الله طرف ته یا چې کوم دی لبنان طرف ته یا غزا طرف ته چې کوم د هغوی چې کوم دی سپورټ دی هغه ایکسټینډ شي. نو کتونکو دا و د نننۍ ورځ اهمترین ویلوګ. راتلونکي ویلوګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.